أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. د سورہ بقرہ آیات نمبر یوسل درې اتیا نو د دیرشو روزو کو میاش پوره شي نو هغه پوره میاشت او که یو کم دیر شي نو هغه پوره میاشت. د دې وجه نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. دی وجه نه نن د شعبان د میاشتې یو کم درشم تاریخ دی او ټول مسلمانانو له پکار دا چې هغه د دې میاشتې د لیدلو اهتمام وکړي. نو که میاش ولیدلی شوه نو ان شاء الله تعالی سبا د هفته پر ورځ به لومړی روژه او که میاش ونه لیدلی شوه نو بیا د میاشتې ښکاره کېدل د میاشتې لیدل هغه بیا ضروري نه دي. کله چې نن میاش ونه لیدلی شوه نو سبا د هفتې په ورځ باندې به د شعبان د میاشتې دیرشم تاریخي او د اتوار په ورځ به لومړی روژه. د دې نه علاوه کم آیات چې ما ستاسو وړاندې تلاوت کو او د بل یو حدیث په باره کې ما یو مختصر عرض کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د رمضان المبارک د میاشتې د شروع کېدو نه مخکې د رمضان المبارک د میاشتې اهمیت او فضیلت بیانو. زما عزیزانو او زما محترم سامعینو، د الله پاک په موږ باندې په تاسو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې بے شمار نعمتونه دي، احسانات دي. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. د الله پاک نعمتونه احسانات په موږ باندې دومره دي چې موږ هغه شمارلی نشو. او په هغه نعمتونو کې چې الله پاک موږ لا به حیثیت امت راکړلي هغه نعمتونه مجموعي طور سره په حیثیت د امت سره هغه نعمت موږ ټولو ته الله پاک نصیب کړلی نو هغه درې نعمتونه دي. یو نعمت رسول الله صلی الله علیه وسلم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زمونږ پیغمبر دی. دا د الله تبارک وتعالی په موږ باندې غټ احسان دی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو. مخکې قومونو ته پیغمبران راغلي، چاته پیغمبر نوح علیه السلام د الله نبی راغلی، ځینې قومونو ته نوح علیہ السلام پیغمبر راغلے، چاہتا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر راغلے، چاہتا عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر راغلے، چاہتا سلیمان علیہ السلام پیغمبر راغلے، چاہتا داود علیہ السلام پیغمبر راغلے. دا ټول الله تبارک وتعالی پیغمبرانو او دا الله تبارک وتعالی په مخلوق کې د ټول لوی هستیانی هغه الله پاک د پیغمبرانو هستیانی دي. لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د الله عظیم احسان دی په موږ او تاسو باندې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک دی امت ته پیغمبر جوړ کړل را لګلې نه. ځکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء دی، خاتم الانبیاء دی، افضل الانبیاء دی، د ټولو پیغمبرانو سردار دی، سردار دو جهان دی
او بیا په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله پاک د نبوت دا سلسله ختم کړلا. حضور صلی الله علیه وسلم تاجدار ختم نبوت ته. نو داسې پیغمبر چې د هغه نه اوچت پیغمبر نشته دی، داسې پیغمبر چې د الله نه هغه ته بل زیات محبوب پیغمبر په دنیا کې نه دی راغلی. هغه پیغمبر زمونږ پیغمبر دی، هغه پیغمبر د دې امت پیغمبر دی، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې خاتم النبیین دی. د قیامت پورې د هغه وروسته بل پیغمبر راتلونکی نشته. اور دویم انعام او احسان په موږ او تاسو باندې د الله پاک دا دی چې الله پاک مخکې امتونو ته هم کتابونه ورکړلي، مخکې کتابونو ته هم شریعت ورکړلی، مخکې امتونو ته بعض د صحیفې ورکړلي، چا ته تورات ورکړلی، چا ته زبور ورکړلی، چا ته انجیل ورکړلی. لیکن په دې امت باندې د الله تبارک وتعالی دومره غټ احسان دی، انعام دی چې دې امت ته کتاب قرآن ورکړلی. قرآن د ټولو کتابونو سردار، د ټولو کتابونو جامع کتاب قرآن د الله تبارک وتعالی کلام دی. هغه کلام چې د هغه کلام د عظمت په وجه باندې الله تبارک وتعالی دی امت ته عظمت او رفعت ورکړلی. دا د الله احسان دی. او دریم احسان د الله تبارک وتعالی په دې امت باندې دا دی چې روزي به خود مخکې امتونو خلکو هم نیسلې، لیکن میاشت د رمضان المبارک الله پاک دې امت ته په نصیب کړله چې د هغې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یا ایها الناس قد اظلکم شهر عظیم. ای خلکو یو لویه میاشت را روانه ده، یو لویه میاشت راغله. شهر عظیم، عظیم د عظمت نه دی، لویه میاشت، دومره لویه میاشت چې د دې په مقابله کې بله میاشت لوی نشته دی. قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی په مختلفو شیونو باندې د عظیم اطلاق کړلی. الله تبارک وتعالی خپل ذات ته عظیم ویلی، ځکه چې د الله د ذات نه عظیم لوی ذات نشته. الله تبارک وتعالی فرمایي ان الشرک لظلم عظیم. شرک ته لوی ظلم ګناه ویلی، ځکه چې شرک د لوی ګناه نشته دی. الله پاک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق ہوتا انک لعلی خلق عظیم ویلی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اخلاق لوی ښه او غوره اخلاق د چا په دنیا کې نشته دی. او بیا الله تبارک وتعالی قرآن ته عظیم ویلی لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ځکه چې قرآن نه لوی کتاب نشته. نو قرآن د تمام کتابونو سردار، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو پیغمبرانو سردار. اور روزي ته الله پاک عظیم ذکر ویلی چې دا د ټولو میاشتو سرداره میاشت او د ټولو میاشتو نه په مرتبه کې لویه میاشت. شهر عظیم، شهر مبارک، لوی هم ده اور برکت والا هم ده. اور برکت والا دسی ده چې بدی کې لږ عمل یو انسانو کې الله پاک داغي په بدله کې هغه لوی اجر ورکړي. شهر عظیم، شهر مبارک، شهر جعل الله صيامه فریضه. الله پاک د دې روزي د دې میاشتې روزي به د امت باندې فرض کړل، لازم کړی. او په کوم ځای کې لازم کړلی؟ د قران کریم د سوره بقره 103 نمبر آیت ته یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، اے زانتا مومنان وینکو، اے زانتا مسلمانان وینکو، کتب علیکم الصیام، روزی پتا سو باندې فرض دي. نن انتہائی
د افسوس مقام دا دی چې زمونږ نوجوانان داسې تهذیب طرف ته روان دي، داسې ماحول طرف ته روان دي، زمونږ د پښتو معاشرې، زمونږ د پښتون نوجوان هغه پښتون نوجوان چې دا به مجاهد ملت، مجاهدین ملت، دا به پښتانه ځوانان نن د مغربي فرسوده تهذیب په وجه باندې زمونږ ځوانان هغه بیراروي طرف ته روان دي، او د رمضان المبارک په میاشت کې هغه د رمضان المبارک د میاشتې د تقدس خیال نه ساتي او کله اوبس کی خوراکونه خوري او داسې ګرځي. زما عزیزانو محترمو، میاشت رمضان المبارک ډېره د عظمت میاشت ده، د برکت میاشت ده، او ډېره د الله تبارک وتعالی د طرف نه دې امت لپاره تحفه ده. نو زما پښتنو ورونو ته او خصوصا نوجوانانو ته درخواست دی چې هغه د رمضان المبارک د روزو د نیسلو اهتمام وکړي. ان شاء الله تعالی الله پاک بدولا عظیم اجر بدلا او ثواب په دنیا کې هم ورکړي او په آخرت کې به هم ورکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.